پاکستان خو د حکمرانانو لوټ کلی دی او بس څه پکې نشته نو دې کنټرول حکومت خپله به لګیا دی حکومت خپله کار باسي نو حکومت څه کار پاکستان او پاکستان عمران خان جوړ کړی لوټ کړی چا دی لوټ کړی نواز شریف په خپله پولیسو چوت کړمه چې هلته ویې وړم تاسو دا غیر قانوني کار کوئ 2000 پارچه راباندې کټ کړه روپۍ مې واخیستې دیو داسې لوټ کلی چې څه پیسې دي دې ځینې وړي دي بار ملک دې وړه ته پې کورونه اخیستل ته اوسېږي پاکستان کې موږ غریبانان تباه دي لکه نن سبا چې ته مریم نواز کارونو ته ګورې اورې پلانونه شل رانیولې سر ته یو نه رسي او پیسې منځ کې غونډې غیبېږي. السلام علیکم ناظرین، تاسو ګورئ عباسین خبر زم تاسو هوش شهید جان زیب. نن موږ دلته موجود یو واري به حاجی کم ته راغلي. نن موږ خپل ورور له دا سوال راوړو چې ستاسو په نظر کې پاکستان چا لوټ کړي، بیوروکریټ، سیاستدان یا بل چا؟ راشه د خلکو نه دی رای والو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ نور الله. نور الله بھائی، تاسو ماته دا وایي ستاسو په نظر کې پاکستان چا لوټ کړي، بیوروکریټ، سیاستدان یا بل چا؟ پاکستان خو د حکمرانانو لوټ کلی دی او بس څه پکې نشته نو ټول مو د زرداری لوټ کلی، نواز شریف لوټ کلی، یو عمران خان واحد و چې هغه څه ناڅه د هغه به یې کو حمایت د ملک، هغه جیل کې بند دی او ټول لوټ کلی پاکستان دی دغه دی. څنګه لوټ کړي؟ تاسو لیدلی چې تاسو نه چا کرپشن اخیستی دی، روپۍ تاسو نه اخیستې؟ دا په ظاهره داسې نه ښکاري خو داسې ده چې لکه لوټ کلی دی، هر سړی دی باندې ماشوم هم پوی دی غټ هم پوی دی چې دا لکه لوټ کلی دی یو دی. نو ستاسو خیال سره دا لوټ مار به څنګه کنټرول کیږي؟ بله بس الله دې به د ملک رحم وکړي والا اوس څه ووایو نشو نه دی لکه دا اوس په دې کې غریب عوام به څه ووایي نه دی. حکومت له څه پکار دی؟ حکومت په دې باندې څه وکړي؟ حکومت له پکار ده چې دا ونیول شي، گرفتار کړی شي، دغه شي قانون ته دغه شي، خو په قانون باندې دلته څوک عمل نه کوي. نو اصلي خبره ده چې په قانون باندې څوک دغه نه کوي. اور عوام سره دا عوام حکومت له څه پیغام ورکوي؟ به څوک عوام خو دغه خپلې دیړۍ سیکاري خپله مزدوري کوي او بس دومره ده چې خپل کار روزګار او عوام ته لکه دغه خو نشي کولی. دا خو حکومت له پکار ده چې حکومت د مخنیوی وکړي، عوام غریب خپله دیړۍ وکړي او ویې خوري. بس دا حکومت له پکار ده چې د حکومت دغه وکړي، مخنیوی وکړي. خو ټول غلی دي، بس الله دې ورته هدایت وکړي. موږ خو دغه ویلی شو یار. تاسو کله مشاهده کړې ده چې تاسو یو ځای ته تللي او ستاسو کار یو د څه وجې نه بند او تاسو نه چې څه مطالبه کړې ده چې شي هغه؟ نه مطالبه خو موږ نه شکر ده څوک نشي کولی اوري، مطالبه څوک نه کوي زموږ نه، او بس خپل کار روزګار کوو او دغه کوو اوري خپل محنت کوو. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ زما نوم دی عزت الله. عزت الله بھائی، ماته دا ووایئ چې پاکستان چا لوټ کړی، سیاستدان، بیوروکریټ یا بل چا؟ پاکستان بس غونډ په لګیا دي، که سردان که دغسې عوام یې دی غونډ بس سره لګیا دي چرکوي یې او که دې کنټرول باندې حکومت کار ولې نه کوي؟ دې کنټرول حکومت خپله به لګیا دی، حکومت خپله کار باسي نو حکومت څه کار او که تاسو کله مشاهده کړې ده چې تاسو نه چا داسې روپۍ غوښتې یا څه ځای کې څه کرپشن یا دغه؟ نه موږ ته خو په لاره دغه نه دی کړی، خیر خو ستا خلک ستا داسې خلک ستا حکومت له تاسو سره یې ورکوي چې حکومت څه وکړي دې باندې؟ حکومت هم دا را ورکوي چې پاکستان ښه جوړ سي، ښه مضبوط سي، عوام یې سم سي، دا حکومت یې سم جوړ سي. نو موږ خو داسې خوشحاله چې ښه امن وي، چې امن یې بیا ښه خوند کوي، چې امن نه وي بیا خوند نه کوي. څنګه کار روزګار شته که نه؟ کار ښه دی، بس خپل قسمت پیدا کېږي، سار اوز مقام ورته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی؟ اسماعیل. اسماعیل بھائی، ماته دا ووایئ چې پاکستان چا لوټ کړی، بیوروکریټ، سیاستدان یا بل چا؟ پاکستان او پاکستان عمران خان جوړ کړی. لوټ کړی چا دی؟ لوټ کړی نواز شریف. نو ستاسو خیال څه چې دای څنګه لوټ کړی دی؟ تاسو کله لیدلی دی؟ دا بس څنګه لوټ کړی دی، دا خلک یې څنګه لوټ کړي، دغه شانې لوټ کړي. تاسو کله مشاهده کړې ده چې مطلب تاسو نه چا روپۍ غوښتلې دي یا داسې کرپشن تاسو نه چا غوښتلی؟ کرپشن موږ نه والي، دا بار دی رړو والن دی ټول نه غواړي، نه هر سړي نه روپۍ غواړي. نو تاسو دو دغه کمپلین ولې نه کوي پولیس کې یا دې چې کوم محکمې دي هغو ته؟ پولیس یې ځان لالي مړه، پولیس ځان نه دي دې روپۍ خوري. نو تاسو حکومت له څه مشوره کوي چې دا به څنګه صحیح شي؟ دا حکومت له دا مشوره ده چې موږ ته بار سختي ده او رړۍ اوچتۍ ټول ته سختي ده. دا مشوره ده چې دا سیټ نور به څه ووایو، خو دغه
نه نو استاد خیال ته دا سیاستدانان د ملک څنګه لوټ کوي څه عناصر دي ولې دا نه کنټرول کیږي دا بس دا پته نواز شریف ته وي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی دی زین الله. زین الله بھائی ماته دا وستی چې ستاسو په نظر کې پاکستان چا لوټ کړي سیاستدان بیروکریټس یا بل چا؟ یاره دا خو سیاستدانانو لوټ کړي. دا یې څنګه لوټ کړي دې څه عوامل؟ دا بس دا قذافي سټیډیم نه تاسو دغه والی چې روپۍ ډېرې والي او کامې ولګوي دغه سیسټم دی. تاسو کله مشاهده کړې ده چې تاسو نه چې روپۍ غوښتلې دي یا څه بل څه یا په کرپشن باندې تاسو څوک نه لیدلی دي؟ بالکل یې کړي. چا تاسو نه غوښتې؟ په خپله پولیسو چوت کړم چې هلته یې وویل ویل تاسو دا غیر قانوني کار کوئ. 2000 پارچه راباندې کاټ کړه روپۍ مې واخیستې. نو حکومت له څه رایه ورکوي چې حکومت دا څنګه کنټرول کړي؟ دا حکومت نشي کنټروله. نو عوام خپل په لحاظ باندې څه کوي په دې کې به چې مطلب دار سیستم نشي کولی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی دی؟ رضوان. رضوان بھائی ماته دا وایي چې ستاسو په نظر کې پاکستان چا لوټ کړی سیاستدان بیروکریټس یا بل چا؟ دا هر چاته معلومه ده چې نور څوک دغه نواز شریف او شهباز شریف دي. دیو لوټ کړی دی. نه دا څنګه دوی لوټ کړی دی؟ دیو داسې لوټ کړی چې څه پیسې دي دې ځینې وړي دي بار ملک دولت یې پې کورونه اخیستي هلته اوسېږي پاکستان کې موږ غریبانان تباه دي. نو ستاسو خیال سره دا کمې روپۍ چې پټې شوي دي دا به څنګه پاکستان ته بېرته راځي؟ دا هېڅکله هم نشي راتلی نورې پسې تللی شي دا نشي راتللی. نو دا به څنګه کنټرول کیږي؟ نو دا به څنګه ټول دا ټول یو خبره وکړي نو کنټرول به شي مشوره وکړي نو سیاستدانو کنټرول به شي. حکومت له څه پیغام ورکوي تاسو؟ نو حکومت له موږ دا پیغام ورکړو چې دا غریبانانو مدد دې وکړي دا ناروغانې دې نه کوي سختیانې دې نه کوي سختیانې شروع کړي د غریبانانو ټول چا چې هغه د کم غریبي د هغه خپله غریبي کوي تباه یې ولکړه برباد یې ولکړه دا دې وله نه کوي. کله تاسو مشاهده کړې ده چې تاسو نه یا څوک هم په کرپشن باندې لیدلي یا تاسو نه چا روپۍ غوښتلي؟ دا پولیس یې غواړي نو موږ خو لکه چا رس نه غوښتي خو لکه مطلب پولیس دلته د ټریفک دې ځای کې ولاړي راشي 2 روپۍ راکړه ریړۍ بله پرې 2 راکړه ریړۍ بله پرې دا ټول رشوت اخلي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څه نوم دی دی؟ زما اورنګزیب نوم دی. اورنګزیب بھائی ماته دا وایي چې ستاسو په نظر کې پاکستان چا لوټ کړی بیروکریټ سیاستدان یا بل چا؟ زما په نظر کې زیات نه زیات اور اسټابلیشمنٹ لوټ کړی دی. اسټابلیشمنٹ څنګه لوټ کړی؟ خو په سیاست کې سرناکار نشته. جی سیاست کې دی کار لري او سیاستدان داسې یو په نوم باندې یوه ډانچه ده او چلایي دی. دا دوی څنګه لوټ کوي؟ مطلب دا وایي کرپشن موږ ټول اورو دا کرپشن څنګه کیږي؟ کرپشن داسې کېږي چې منصوبه ساده کې اوري او هغه کار دومره ونشي څومره چې دی پې هغه پیسه ولګوي. لکه نن سبا چې ته مریم نواز کارونو ته ګورې اورې پلانونه 20 رانیولې سر ته یو نه رسي او پیسې منځ کې غونډې غیبېږي. او جی دا منصوبه د کار دپاره کې دا منصوبه دی بل دا منصوبه د کرپشن دپاره سازېږي. او روډ کیلومیټر 2 کیلومیټر ووایي اورې وایي دونه به ساز کړو دونه پیسه پې لګي هغه پیسه منځ کې هغه عمره ونه لګي څونه چې دی ووایي. او دا به څنګه کنټرول کیږي؟ بس دا الله پاک دی وکړي چې صحیح حکمران عمران خان په رنګ راشي هغه راشي نو دا به کنټرول شي. ګنې هېڅ دغه نشته دی چې دا کنټرول شي. ملک الټا روان دی. دا غلاجنې روپۍ بېرته به ملک ته راشي که نه؟ یاره چې کوشش وکړی شي را به شي چې کوشش ونه کړی شي هېڅ هم نشته دی نشته او دغه رنګ به الټا رواني. تاسو کله مشاهده کړې ده چې تاسو یا کرپشن لیدلی دی یا چا نه روپۍ غوښتلې څه مشاهده هم داسې کړې که نه؟ چې دلته دا پاکستان ټول روان په کرپشن دی اورې چې دلته 2 روپۍ نه ورکوي هېڅ کار دی نه کېږي یو سړی دې هم نه پرېږدي. او کاره محکمه هر یو غواړي پیسه دغه نه بغیر دې پرېږدي نو. دا به څنګه صحیح کېږي؟ بس تا ته خو ما وویل چې دا هغه به چې کله ایماندار سړی راشي کله یو صحیح لیډر راشي د الله په دینو باندې چې کوم دی پوره عمل کوي انشاءالله دغه رنګ به کامیاب ایږي به داسې دغه نه علاوه نه کامیابېږي به دا ملک به نه کامیابېږي. جی ناظرین تاسو د خلکو رای واورېدله. خلکو همدغه خبره وکړه چې حکومت اور سیاسی خزان او بیروکریټس خپل منځ کې ګډ جوړ د وجه د کرپشن په عروج باندې دی. د کرپشن به اعلی کنټرول راځي چې کله دا خلک په خپله سم شي. دې سره خپل میزبان شاهید جانزیب له اجازت ورکوي. الله حافظ.